محسن داوړ وایي د پښتنو هویت په خطر کې دی، ولی خالد زدران وایي قومي سیاست مردود بولو. د پښتونخوا یو سیاستوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر محسن داوړ وایي پښتنو ملتپالو تل هغه کسان رد کړي دي چې طالبان له پښتنو سره تشبیه کړي دي. نوموړي دا څرګندونې پاکستان ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د چارسمبالۍ وزیر امیر خان متقي تر هغه سفر وروسته کړي چې له یو شمېر پاکستاني چارواکو او ځینو پښتنو مشرانو سره یې وکتل. محسن داوړ پر خپل ټویټر له مولانا فضل الرحمن او ځینو نورو پښتنو مشرانو سره د ښاغلي متقي له یو عکس سره په انګلیسي ژبه یو لنډ ټویټ کړی دی چې وایي د ترهګرۍ پر ضد دا مقاومت باید د سیاسي ګټو لپاره قرباني نشي، ځکه چې د پښتنو هویت په خطر کې دی. امیر خان متقي د افغانستان، چین او پاکستان د 3 اړخیزه غونډې لپاره اسلام آباد ته تللی و او د دغې غونډې په درشل کې له ځینو پښتنو مشرانو سره هم کتلي دي. ښاغلي متقي د پاکستان د پوځ له لوی درسیز جنرال عاصم منیر سره هم کتلي دي.